يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ومحيط بالكافرين. سورة بقرة اول سفارہ آیت نمبر 38 آیت نمبر 19. تمام سورت 4 حصص لرا مشتمل گردولیو سولا ترقل من کان عدو لگدلی وفا اثبات الوحدانیت تعالی باندې مشتمل باربعة ابواب. باب اول تر آیت نمبر 21. ایها الناس اعبدوا ربکم. نچو خلاصہ د باب اول د حصے اول د بقری بیان الكتاب مع 3 صفات. فریق اول چه مومنین دی مع 5 صفات مع الجزاء الاخروی. فریق ثانی د کافرانو مع 3 صفات ذمیمہ سرد بیان مثال واحدنا چه صم بکم عمی فهم لا يرجعون. او فریق ثالث د منافقانو سرد بیان د 15 صفات ذمیمہ سرد تمثیلینو. چھوڑ د جواب الذي دا تمثيل د منافقان كصيب من السماء دا تمثيل د منافقان. ووسط کے صم بکم هم صم بکم دا مثال ورکول شان د کڼو او د ګونګیانو او د ړندو دي. او کسویب عاطب شو پا کسل باندی نو مسلهم کمثل اصحاب صیب. او کسویب پا تاویل حذف د مضاف سرا کا اصحاب صیب. مثال د منافقین دویم پشانت د مثال د آغا چا دے چه آغی راگیر وی باران. من السما پا اعتبار د متعلق نازلن سرا صفت د صف. اسی باران چه نازل من السما فيه ظلمات ورعد وبرق. دا برق و رعد عطف دی پا ظلمات دا مبتدا مؤخرہ فيه خبر جملہ من حیث هي نکرہ دا صفت ثانی شد پارا دا صویب چه نکرہ دا. باران چه نازل من السماء دی. اسی باران چوی پاغی کے ظلمات رعد او برق. ظلمات ریشوی رعد آغا بڑقار او آوازونش او برق بریخناش. یجعلون اصابعهم فی آذانهم. دا صفت پارا دا موصوف مقدرات چی اصحابو. مثلهم کمثل اصحاب صیب. مخکیویل چه مضاف رو باسا دل ممثل بیهی صیب باران نه دی. ممثل بیهی اصڑے چه باران کے گر شوے. دوستو یجعلون اصابعهم نو باران خو گوتی نک دی غگونو یو سڑے اگ دی. دا جملہ ضمیر فعل شو دا یجعلون فعل فاعل شو. اصابعهم البیهی شو. فی آذانهم ظرف لغو دا یجعلون. او جعل دلتا پمانا دا یجعلون مانا یدعون. کفی آذان پا اعتبار دا متعلق سر واخلی نو جعل خپل مانام صحیح شوا مفعول ثانی دا یجعلون. من اجلیت من الصواعق. او حذر الموت مضاف مضاف الیہ دا مفعول له دی.
د وجه د یری د مرګ جعل دا کوي فی اذانه او بعض علماء من السوائق تعلق ور کوي تر حذر او دا مسئلہ اتفاقی نه ده ځکه مصدر عامله مضافه تقدیم د معمول پاغه باندې جائز نه ګڼي ایمان خجو یجعلون حذر الموت من السواعد گدی ګوت وګونو د مرګ نه دایره د مرګ سشینه ده من السواعد او صاعقین مراد دلته شدت الصوت سخت آوازونه شسان سرا چی سامع داغی یا ور وفات کی گمری او یا غشی پیرازی جمله دا والله محیط بالکافرین اعتراضیه دا نو دیواو تواوی اعتراضی وی بالکافرین ظرف لغو دا محیط اغا خبر دا پارا دا اللہ شکر والله محیط بالکافرین یکاد البرق کی دا یکو دا فعال مقاربتنا عمل کی پشان دا عمل دا فعال قصوی اسم فعال خبر منصوبہ غور بیائی دا فعال ناقصو سر معی ولی نکڑل یواز فعل ناقص ولی ورطونوی چی امغا شان عمل پشان دا عمل دا فعال ناقصو کئی کو دا فعال مقاربتو دا فعال سرا سزاید خصوصیاتو داغی پا باب کی یو زینکلنو خاتو عمل یو دے خصوصیت داو چا فعال ناقصو دا پا خبر افراد رات لیشی دا فعال مقاربت دا پارا خبر جوبن جملوی فرق راوی دویم دا چه دا فعال مقاربت پا فعال ناقصو تم خبر جملہ رات لیشی خو لازم انا چه جملہ دی درہی پسیغی دا مضارع سرا او پا فعال مقاربت کی چه جملہ کلا خبر واقع شی ندا با لابودیوی ورنہ مضارع یا با انوی یا با بی انوی نبوی یا بغیر دان اختف ابصارهم جملے محل د اعراب دا بد نصب وی ذکر خبر د یکادو او البرق اس د یکادو افعال محل پشان د افعال ناقصو دی خو فقط په خبر کې او جمله تصدیر وی په فعل مضارع وی کا یختفو بیا چې کلمه پتی نافع افعال مقاربت و داخل شی نو ما بعد دے آگے کی بیا حکم دا شو چی واقع و ثابت وی او کچر تداسی وی چی نافیہ پہ نہیں داخل نو خبر بدے اسم لر ثابت نہیں خو قریب ثبوت قریبی چی ثابت شی ما کادو یفعلون قریب نو چی دی دا آگا کار چی آگا اذا کول دا قریب ذبح داغی و آغا دوی نثابت شوی او چه ما دے پی داخل نکا خبر دے اسم لرا ثابت نوی خو قریب نو البرق اسم دا یکادش یختف ابصارهم مضاف مضافلے مفعول به دا یختف جملہ محل دا نصب خبر دا یکادش کلما ضاله شفین کلما کی دا پارا دا مشو فی معنی نو عامل ورکی مشو شو جزا جوڑی او داما پر کلما کی زائد او کما دی موصولہ وقت بیعائد پا جملہ کے بمقدر روباسی اضواء لهم فیہ کا موصوفہ دی کا کل وقت اضواء لهم
هم فيه جمله کې باید مقدر رو بس نو ظرفیه ش او معنا شرط ورکا نو اضوا علی جمله بټو فعل شرط شي مشو فيه به جزاش او عامل پدې کلمہ کې هغه دا مشو اضوا انا ازلم علیهم قاموا التوم ذاك عامل قام دے ذاك ازلم علیهم جملہ فمحل جر کے مضاف الیہ دا از د تعبیر تنا په وقت سکی مضاف الیہ مضاف کے عامل نشی ګل نو ازلم کے ضمیر فاعل علیهم ظرف ہوا جملہ فعلیہ فعل شرط کا ظرف دے اذا للاستقبال خو متضمن لمعنى شرط دی نو قاموا جزاء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم دالوتا لو شرطیه امتناعیه وی انتفاض ثانی دو وجد انتفاض اولنا دای معنی شاء الله فعل فاعل مفعول شاء مقدر تعذيبهم في الدنيا لو شاء الله تعذيبهم في الدنيا ذهب جزاء ضمیر راجع اللہ لرا فاعل بسمعهم ظرف لغوا ابصارهم پہ عطف جملہ فعلیہ جزاء پار لو شاء اللہ دا چه ذهاب د سمع او د ابصار او حالا اونکا زکا چې مشیت الله د تعذیب د دی په دنیا لانه ده شوی منافق لره دنیا کې تعذیب نه ورکړي ان الله على كل شيء قدير الله اسم د انه قدیر خبر دے علی کل شیء ظرف لغو دا قدیر ان اللہ قدیر علی کل شیء مثال منافقانو پشان مثال دا اصحاب سیب دے تصویب اصحاب سیب آسی باران نازل سمائی صفر آسی باران چی پاغی کی ظلمات او رعد او برق رعد عبداللہ بن عباس او حضرت علی المرتضی اکثرین مفسرین وائی چی دا اسم ملک یسوق الصحابہ کما فرشتہ چی دا ورزو پشڑلو مقرر دا داغی نم رعد دے بیارستو چی داغی دا گزارنا کم آواز راخی جی لغتن پاغی مطلق او برق چی کم دے لمعان صوت من نار یزج به الملک الصحابہ او بریخنا چی دا رعد فرشتہ چی مامور شی چی دغا سکنڈ پا دغا ٹیم فلانیزی تفیزور سوا وریزی تامر شی چی بارانو کی وریز روانی آسمان او زمکا واغی کی چی سجی اغوی قول دا قالتا آتینا توائعین کردی اغی کرحن دی زوقن دی عمل دا اغی او عمل دا اولیاء و دا پاکان و زوقن دی و زمانگ استاد کرحن دی ومن گوجی منظم کر سکو خو کرحن مجبوری نوی بے جانم کے میں غرض ایسا چلو کر مجبوری دا انبیاء علیہ السلام اغی دما پا منزہ باندیوی علیہ السلام بچے کل استڑے شا یا بلال استلنا بلال سے بلگا دما خوراکا استاد شاگرد ہوئی لگ میں دما کا ناظر پچاپائی شروع شی اور بلال سے پوشا چی دا نبی علیہ السلام دا چاپائی ببل چی ندا سوا دا مانزنا غب غب کے گوشی خوراکائی شروع کا دا نبی علیہ السلام دما تفسیر روح المانی لکی کچا داویل چی ووز نبی علیہ السلام پا مانزہ ستڑے شوے دے کافر کیگی طول عمر کیا پا مانزہ ندے ستڑے شوے دے کہ خوند و غربا دیو جن چی انبیاء علیہ السلام دارو تکلیف نلارشی قبورو تا نالتم منزنہ کئی التہم منشتا مررت لیلت اسری بی بی مقاشی قبری الانبیاء احیاء فی قبورهم سلم حدیث دا تبرانی شریف کے رازی دی منزنہ کی پا قبرونک دا زوقان دی جنت کے من نشتا خو چې کم چاہتا خود کئی دی کنا سمنا آخو نا دے
دا رعد بیا کوړه لري چې په دا ورځ روان دي خو کلهګه سست شلق تی پورته کی هغه شلق نه تاسو ګورئ چې برېښنا راشي نو دا برېښنا دا لمعان صوت من دا غدوري چې د اور نه جوړه ده او یا غدوره چې د رعد فرشتي پلاس کې ده د ګویا چې ورسته ورکی نو دا आवाज ته راز دا غرنا تی پورته کیږي دا شي او چا ویلی دي چې رعد چې کم ده زجر الصحابي قیل تسبیح ملائکه دا आवाज چې راځي دا د فرشتو تسبیح دي دا غینه دا आवाज راځي متعدد اقوال شوی لغتن علماء د دینا هغه आवाजونه خلی برق نه برېښنا اخلي دیگر یا سابع خپل فیاضان من الصواعق صاعق پداس شان سرا چمری دا غینه سامع دا غی په غشرازی او اطلاق د صاعق پوتان شوی دی او په غش حاصل باندې هم شوی دی صاعق من فی السماوات و من فی الارض صاعق من فی السماوات نو دا سره چې صاعق راځي مراد ته نه مرګ دی ټول مړش یا فخذتهم صاعقه العذاب الهون او په معنا د بیوشیم راځي خر موسی صاعقا اے مخشیاناله بیوشی پیراله حذر الموت د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین دا جمله معترضه شو وسط دبا و وعید او احاطه الكافرین چې دا من حيث العلم والقدرت من حيث العلم والقدرت بل زي باری تعالی فرمای وان الله احاط بكل شيء علما كل شيء علما نو پارشی د حیثیت د علم نه احاطه کړی دا هغه د دې تفسیر شو چې مراد د احاطه نه او یا محیط په معنا د مهلک سره والله محیط مهلک للکافرین باو په معنا د لام او احاطه په معنا د مستعمل د بسط یوسف کې الا ایحاطکما اے بچو بنیامین بخام اوله مگر دا ایو حاتبکم چټول حالات ټول مرشد علمي نشته او کتا سروغ راځي بنیامین نبی نو دا سه کار باندې کوي یکاد البرق قریب وی دا البرق چې دا برېښنا یختفو په سرعت سره یو سب سوال نظر نه ددیام نو خطف په معنا د ذهاب بالسرعه د دې وجنا او مرغی د خطف ورتوي او مسما شو خطبان لسرعته د تیزوالی د مزل هغه كلما مشوا فی اضاء مخ کې تیر سے چې لازمی مستعمل له متعدی فلما اضاءت نو دلتم کا متعدی کی مفهوم كلما اضاء البصر لهم مسلكنا کلا چرو خانه کې دا برېښنا دی د پار لار مشوا فيه جزاش ازلو کیا او لازمی معنی هم دی کلا چرو خانه شي دوی لران مسلک مشوا فيه واذا ازلم او کلا چې تیار شي په دوی باندې قامون دا جزاش قام ولو شاء الله کایراد شه د بالا د تعذيب د منافقین فی الدنيا خاما خبيبول او قوت السامع او باصره د حالنا دا چې ظاهرا غوګنا او سترګو باندې وړاندو کان نکړه زکا چې باری تعالی د منافقین د تعذيب فی الدنيا اراده نه د کړي د تعذيب فی الاخره دنیا کی کلمه ویل دا کلمې څه فائدہ خوشته دي چې مال او جان سبت شوی دي ان الله على كل شيء قدير
یقیناً باری تعالی پر شیطان نے قدیر ذات دیں. نو قدرت تمکن بھی شے پمانا او قادر انشاء فعل و انشاء لم يفعل خوخی کئی وی کی چی نہ کئی نہیں کئی دے چاو سے سکار نوی. او مراد د شے نہ دے مقام کے ممکنات شو لکا اللہ خالق کل شے او د شی اطلاق پزاد د باری تعالی باندې کدا مصدر للفاعل مبنی للفاعل واخلی د مرید په معنا نو خدای تعالی باندې اطلاق کیږي قل اینا اکبر شهاده قل الله او مفعول په معنا باندې واخستل شي چې مراد دې بیاي پزاد د باری تعالی اطلاق نشي کیږي نو که په معنا د فاعل سره شي مرید او اطلاق پزاد د باری تعالی وشو نو بیا باری تعالی په خپل ذات قدرت لري کنه لري ذات قادر شو که مقدور. نصفی په تمهید کې چې د عقایدو کتاب دی لیکلی دی چې په دغه تعویل کې به ذات د باری تعالی کل شی نه مستثنا ده په استثناء عقلی سره مستثنا ده په استثناء عقلی سره. صورت د مثال جوړ کا دا منافق تمثیل ورکا دا غاچا سره چې بات کیږي هغه قران کریم چې نازل دی مومنان تا خطابات پکته منافقین او تا قدیم په اسلام کې ظاهر نه وتل. دا غي مثال ورکا د سویب او د باران سره. دا باران من السما ده قران نازل من السما دے باران کی ظلمات ہوئی مراد دا ظلمات احکام نہ قرآن شو احکام نہ قرآن خاصتا مراد ورنا مشقات الجہاد والمکارہ مکارہ و مشقات دا جہاد ہوا اسکو سکو پوڑی کی ایمان روڑیو نو یو سادہ مسلمانو دا باندو پھر خوشحال ہوئی ایمان میں روڑے ایمان خود روڑے دے خود پشکال روجی او د جمی د سبئی او د سونه بری چمړوال تا وې په پشکال کې وس شاله یې کې هو باسم خیلګي ایمان خود روړو چې یخنی کنه او د سار او دس کې او چې سخت یخنی او د ګرمي د پشکال روجی وي سرمن باندې وا برابر بدی نو مشقات د جهاد او اعمال د مکاره تیو داغی تشبیه ورکړه د ظلمات سره وراد او آیات مخوفه من عذاب الله چې وعیدات قران کریم کې داغی تشبیه ورکړه د رات سره او نور د دلایلو او یا فتوحات او مغانم په جهاد کې داغه تشبیه ورکړه د برق سره غرزی اصابع فی اذان من الصواعق دا دیتا تمثیلی مرکب وئی دا هغه حال دا وزورین دی غوږ کې ګوت کیدین دا سیره په توارشی چې احزاب کې تاسو ویلې ينظرون الیک تدور اعینهم ترګي چورلی را چورلی لا بیا خلق وای لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه خلق تمداسي وي چا دا قول مشرکین واخص حذر الموت دیر الموتنا ندا تمثيل هر کله دا برېخنا روخ نه راولي دی لره مسلک لرنو دی لره مسلک مشوفي جواب یو فلانه غزا کې خډیر غنایم دي روان شه دی لاره د دین لکتیش زګټیم شتاور اذا ازلم علم قامون تیار شنو در بیا
مکاره او د جمی او د سنراش د جهاد مسائل راشي مشقات قام بیا ودری ګلار د دین کې مزل نه کوي. لو شاء الله وعد دے باری تعالی په غضب کېږي دوی لرا. دی دنیا کې د منافق د تعذیب اراده می نشته ګنې د دې قابل دی چې د سترګې اړندې کما او د غوګونه کانه کما. تمثيل باندې پوښوي نور تمثيلات به می خو مسله وګړيږي درې کرته په دې زیاده تر مکرر شما. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. باب ثانی شروع شو د سوره بقره دا اول په دې باب ثانی کې 14 امور بیانېږي او دا باب لګي د آیت نمبر 10 پورې آیت نمبر 10 پورې تلقى آدم من ربه کلمات. یو پکې دعوه معادیږي فیعبدوا ربکم الذي خلقکم. فدې دعوه باندې 5 دلایل دي علوي سبتي واستدي صداقت الرسول وصداقت القرآن. چیلنج ورکول کیږي چې د دې حدیث صلی الله علیه تاسو کوي او بیا تخویف اخروی دې وقود الناس والحجاره داغه چا د تسلیمي د ادري دعوی صداقت الكتاب صداقت الرسول توحید د باری تعالی عید را مومن ترزه د وعید پس متصل بشارت راضی چې مؤمن دا وعیدات کافر لردی تعالی ندی. آیت نمبر بشارت للمؤمنین دے بشر آمنوا وعملوا الصالحات یو طویل بشارت دے سره د جنت او دارنګ بل پد کې جواب شهید چوارد علی صداقت القرآن والرسول ودې عجیب عجیب مثالونه د عنکبوت او دا شي نو داغه جواب دی. کی تذکیر اربعه النعم لتسلیم دعوت توحید. څلور نعمتونه بیانېږي او داغه مذاکره ده. اول نعمت آیت نمبر 23 کې د حیات ستاسه او دویم جعل الارض متاعا لكم. آیت نمبر 9 کې دویم عظیم نعمت او دریم استخلاف ابیکم آدم علیہ السلام او سلورم اکرام آدم علیہ السلام بتعظیم الملائکہ او رحم وکفانے بقبول توبہ آیت نمبر 32 کی. دا سلور اربعه نعم او دا نعمتنا دغه ریو دعاوی او د تسلیم نه پاره دی. انسان ربوبیت منا خالقیت او زما د محبوب رسالت منا او د قران کریم صداقت منا تاسو را ماډر فکړی دی معدوم وی سشوی نه به میرا ژوند کړی نو دا یو ځواني می درکړه درتا بیا دا غینه بعد دنیا کې چې څومره اشیاء دي کل مستاده پیدا کړل دا ډېر فکرنی دی الہ العالمین دې ټول فکرونو بدل کې مطالبه لري چې ما ومنه او زما رسول ومنه او زما کتاب عقلا چې چا کې نمک حرام نوي چې څوک چا سره خکای نو دا خامخا سړی اطاعت کوي. بیا دنیا کې چې تاسو سره څوک خېګنی کې لګي روپۍ درکې لګ صدر کې اور سره کې ډېر خبرې مانی بیا نو باری تعالی نعم یادې د تسلیم د دې دعویو د پاره. بیا د دریم نعمت یادې استخلاف ابیکم آدم علیه السلام وختون د پاره خاص کر دا ډېر لوی نعمت شوی دی. چا کې چې پښتو غیرت وي د چا د پلار او د نیکه سره چې
کړی وي سړی دا خلاف نه کوي دا زما د پلار آشنا دی زما پلار څخه نو د نیکه نعم ورته ستاسو نیکه آدم علیه السلام خلیفه په دومره مخلوقاتو کې بیا څلورم نعمت د نیکه د پاره هغه مسجد وګرځاو د فرشتو تعظیم دا دومره عزت او شرافت مې ورته ورکړی او خطیت یې وشوه هغه مې ورته معاف کړه نو دا واقعه په دې شکل د تذکیر د بیان شوې ده د پاره د تسلیم د ثلاثه دعوو چې توحید شو صداقت رسول شو صداقت الکتاب دا نه چور د دی با یا ایها الناس ربکم الذی خلقکم دا الناس بدل دا یون شو بار بار تیر شوی دی او دا ها تنبیه د دا منادا مفرد شوا منادا مفرد معرفه مبنی بر زموی مقصود بالندا ربکم دا ورته مقصود بالندا ضمیر دو عبدو فاعل شو ربکم مفعول به شو مضاف دا ربکم معرفه دا وجود دا معرفتین و ترکیب توصیفی شو او خلقکم دا سیله شو دا پارا دا صفت اول دا ربکم شو ام مفعول دا عبدو شو والذین من قبلکم دا من قبلکم په اعتبار د متعلق سره مخلوقین من قبلکم دیا فعل وباسا صله الذین موصول صله محل د نسب کا عطف په ذکر د خلقکم باندې خلقکم په دې تاسو والذین من قبلکم ودا کړي دی هغه خلق چې وړاندې تاسو دا عطف دے په ضمیر منصوبه د خلقکم باندې مفعول د خلق ده هغه صله د الذی او هغه صفت د ربکم به د عبادو لعلکم تتقون صيغه ترجی چې کمزم قران کریم کې مستعمل شي او نسبت باری تعالی ته کیږي نو معنی نه یا خاصه معنا په معنا د لیکای سره لعلکم تتقون لکای تتقون لکای تتقون او کنا چرته اتماع او ترجمه مراد شي نسبت باری تعالی ته نه صحیح نو بیا بدا معنا په اعتبار د خاطبینو باندې شي د حال د مخاطبینو باندې او ټول به حال شي اے حال کونکم یرجا منکم کل ان تتقوا ادا سے حال کې چې ټول امید تقوا کیږي ټول درنه تقوا کیږي یا پال کون استاسی کی چراغ د وقایت من العذاب الله جعل الارض فراشا بدل شو د الذي اولنا صفت ثانی شد ربکم د پارا اے خلق عبادت ربکم اے ربکم تربیت ظاہری والباطنی دا کم ذات آغا ذات خلق دا آغا ذات دے خلق الذین من قبلکم او دیر پارا لکی تتقون العذاب صدا پارا تاسو عبادتو کے عبادت سشے دے ولی عبادتو کے لکی تتقون العذاب دیر پارا چی تاسو ساتے زانون اخفل عذاب پدغ عبادتو دا آغا ذات دے جعل لکم الارض فراشا تعلیلاتم جو اعبدوا ربکم دعوہ کا هو خلقکم ذکر دتا سو پیدا کړی خلق من قبلکم اذ هو جعل لكم الارض فراشا دا سفلی دلیل تیجی عقلی سفلی دلیل رسول کا جعل ضمیر جعل کرا دی الذی کرام فاعل حکم ظرف لغوا او دا فراشان حالم صحیح کیږي
دا مفعول اول فراشا مفعول ثانی نو دا لکم تعلق تر فراشم ورکول شي اعتبار متعلق حالم د فراش نه صحیح کیږي د فراش چې ثابت دے تاسو ته یا فراش دے لکم تاسو فراش دے یا جعل لکم لنفعکم لام د نفع دو مفعول غواړي الارض اول والسماء بنا اور باندې عاطف معطوفین شو په معمولین د عامل واحد باندې دا روا دی عطف د معطوفین په معمولین د عامل واحد روا دی عطف د معطوفات په معمولات د عامل واحد روا دی او عطف معطوفین په معمولین د عامل واحد روا دی او عطف د معطوفین په معمولین د عامل مختلفین مسئله اختلافی ده ناروا روا ده صورت د تقدیم د مجرور کی روا ده صورت د تقدیم د مجرور کی اکل امرئ تحسبین امرأ ونار توقد بالليل نارا جامع کی تاسو مثال ہے اکل امرئ تحسبین امرأ ونار توقد بالليل نارا ونار ونارا معطوفین دی امرئن و امرأ معمولین دی دا عاملین مختلفین چې کلو د پاره یو معمول دی او تحسبین امرأ کې دا دویم د تحسبین د پاره معمول دی نو دا یو واو د یو عامل نه کفایت کوي خود د دوه عاملونو نه کفایت نه کوي مگر کوي په صورت د تقدیم د جار کې د مجرور کې دا ولی کوي دا مسموعات نه دي سما پر راغلي نو ونارن توقد بالليل نارا ناسشوا واكل نار توقد بالليل تحسبين نارا نو دی یو واو د کلو پزم کفایت کو د تحسبین پزم کفایت نو عطف د ما توفینو په معمولینو د عامل واحد دا روا دلته خو عامل یو جعل معمولین ک دو دي نو واو خو په زید معمول ولا نه په زید عامل ولا دی چې جعل دا کی او عطف د معطوفات په معمولات د عامل د عوامل مختلفوم ناروا شو اتفاقا عطف د معطوفین په معمولین د عاملین مختلفین باندې چې عاملم دوی ناروا ده خو په صورت د تقدیم د مجرور کې په منصوب باندې هغه سم شوی ملو بيضاء شحما وسوداء تمرا دا مثال پیش کړي کلو بيضاء شحما او سوداء تمرا نو دا وسوداء تمرا چې عطف کې په بيضاء شحما باندې یو د کلو د پاره متافل ده او بل د ما د پاره چې کوم ده خبر واقع کیږي بنا دا عطف شپا الارض فراشا دا مفعولین د جعل د پاره نو دا دلیل خارجی عقلی علوی او بنا قب مضروب علیکما وانزل نازل کړي من السماء ماء ضمیر د انزل راجی شو جعل اصل پاره د چا شو د الذی دبل صفت شو د پاره د چا د الذی ربکما ربکم الذی نو دا د اغرب د پاره صفات دي ضمیر د لرا جی باری تعالی لرا او فاعل شما ان مفعول به من السماء ظرف لغوا دلیل رابع ش جوی فاخرج به من الثمرات رزقا لكما اخرج کے ضمیر راجی کباری تعالی لرا دای فاعل ہی ظرف لغوا ضمیر د به راجی ما اتدو بو په سبب رزقا مفعول به اخرج به رزقا دا اعتبار د متعلق سره حال شو د رزقا دا صفت ده او مقدم راغه صفت مقدم نشی راتله نوز دی ته دوی حال وي او تقدیم د حال په ذل حال په هغه صورت حواله چې ذل حال نه کوي د پاره د فصل په من د معنا صفتی او کی او لکم په اعتبار د متعلق سره صفت د رزقن اسه رزق چې ثابت دیتا سوتا اسه رزق یا په حال کون د رزق کې چې وي بمن سمرا
ای بداد ثمرات دا جمله فعلیه دا عطف شو پچاوان الذي جعل د پاس دا ټول عطف کیږي الذي انزل الذي اخرج دلائل دی دا خامس دلیل ش عقلی خارجی هغه به ټول صفات د پاچا د ربکما اعبدوا ربکما نو دا پنځو دلایل باندې دعوه د ربکم ثابته کا دې ته سوچو کوي چې اول عالم صغیر شو خلقکم کسر نخپو پورزان کې دې سوچو کنو دا وتا مفزی کی چې تب یقیني ایمان راوړې په باری تعالی او رښتینی عابد بشي بیا چې لکستر کې وغړې فضا تا نو جعل السماء به په دنیا کې دا مخکینی موضوع پیدا کړی دی بیا داغه پسې الارض فراشا سماء بنا دا دلایل دي کو نتیجه رو باسی نتیجه مضافہ جزائیہ کا دی تفصیحیہ وی دلیل د مقدره دی اذا انعم علیکم هذه النعمات ہر کله چې انعام در باندې او کدا انعامات نو فلا کدا انعام او کنو فلا تجعل لله اندادا وانتم تعلمون مانا انه خلق السماء ابن عباس رضی اللہ عنہ تعلمون دا پارا مفعول دار ہوگا حق دا منافقین و کراغ ولیکن لا یعلمون او بیتی چی وانتم تعلمون نو آل تنفی دا علم دا صفاحت دا خپلا قمقلی بانیم نا پوئیگی قمقل دیدی و پوئیگی نا حماقت او دلتا انتم تعلمون ان خلق السماء مفعول تعلمون جدا دل یا وانتم تعلمون انه لیس فی کتابکم ہوئے گئی چرا ستاسو پا کتاب کی تاسو پوئیگی پا دی چی دغا دعوست تاسو کتاب کے ہم موجودہ وا دام بات برئیستے مجاہد سیب سوئی وانتم تعلمون انه ند له انتم تعلمون لیس فی کتابکم ستاسو کتاب کی شریک معدا نشتا علتم نشتا دے یا وانتم تعلمون کے دلتا دا علم پمانا دا انتم تاقلون علتا نفی دا علم را دلتا ثبوت عقل عقل لرئی خو علم لرئی انہیں قیبہ دا رائے دا یا انتم تعلمون نا حجارا پوئی گئی چی دا بوتان کانی دی پوئے گئی چدا کانی دی نو دال ظرف لغور تجالوش اندادن دا مفعول پار تجالوش او للہ پہ اعتبار دا متعلق سرا مفلسانی ہم جوڑی گی فلا تجالو اندادنا ثابتتا للہ حال داد انتم تعلمون جملہ اسمیہ شوا حالیہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ترکیب کے ماں معنی کڑی رسا مشکل طور او کچرے وَإِتَّا فِي رَيْبٍ کئی تاسی فی ریبن پشک مما دا قرآن نزلنا چھ نجمن نازل سب الوقایا عبدنا پا خصوصی بندخ پلوانے کئی پشک کی داغین فاتو فسرات لو کئی بصورت پیو صورت قلیل سرا تنوین للتقلیل کا یہ وڑو کی صورت سرا آسی صورت من مثلی چھ دا مثل دا قرآن نوی پا فصاحت او پا بلاغت کی او پا اعجاز یا ضمیر دا مثلی راجی کا دعابت کا آسی صورت چیوی من مثل محمد فی الامیت وکونہو عدم الکاتب دسی او مثل دا نبی علیہ السلام چی امیوی خود ہے کنا غیر کاتب نوی بالکل دا استاز نہیں سلستلم نوی نو دا دسی مثل بیارات لپو صورتو دا مثل دا نبی علیہ السلام من مثل محمدin دا رسول اللہ مبارک پا مثل باندے پا امیت کی چی غیر کاتب نورات لہو کئی کنا پیو صورت بانے دے کاتب نہ دے او دس ناشنا اگد سور بانی اتیانے کڑے دے او یا من مثل القرآن
په اعجاز کې. وَادْعُوا رَبَّ شُهَدَاءَكُمْ عُلَمَاءَكُمْ من دون الله. کئی صادقین پدې چې دا قرآن کریم کلام البشر دی تاسو مراتلو کئی صادقین پدې کې چان له سمن عند الله